حضرت بلال د پلار نوم رباحو مناسب ګڼم چې د هغه څه حالات درته ذکر کړم ځکه یو اهم څیز دی چې هغې ته موږ اذان وایو اقامت بانګ نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق دی د پلار نوم یې رباح و رباح او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی و مور یې وینځه وه او دیم غلامو حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچي او اوږد قد او وجود یې نری لرم او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو هغه له به یې ګډې چیلې سره نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناستو حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرول د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکا هل فی شاتک لبن ستا دې ګډه چیلې کې پیش ته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وایي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسرکما علی نفسی نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر ځکه هغه خو پېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر هم پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسی زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله نو درې باره ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته نو په بلال یې هغه پی وسکل نو حضور پاک ولا دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې زه د خدای رسول وی ته د خدای رسول خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته بلاله ګوره چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږ هغه ښیم هغه به ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې لومبې وخت دی نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکر هم او ته خو پردې غلام یې بیا به ښه ده دله تکلیف درکوي نو چې د کور ته ګډې چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلې کوم ځای سرولي دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دې موندي ځکه نن دې ګډې چیلې ټولې سربې راغلې دي او دې یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډې چیلې سره وه دا دې ډېر ښه ځای موندلی دی
نو د سار لبیال تا ګډ چیلې بوتلې نو بیا بیل ته سرولې په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به پیسکل او په خپل به مسکل سور وځي پر لپسې بالته ته او خپل مالکان ته خوشاله چې دا شکر دی زمونږ دی بلال دی غلام خو ډېر ښځی موندلی دی او څاروي ښه ساربره ولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره هغه مینه محبت رو رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي نه یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوتې لاړې وتوکلې خو د هغوی خدایان هغوی به ورته سجدې کولې عبادت به کو د پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح کو نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخواخ هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې ویې دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی وی دا څه اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی یو پرېښي دي وی ګوره دا خبرې مه کوه عمر ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وی نه هغه حبشي غلام دی هغه دی مسلمان کړی دی هغه دی د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی ادې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کې او غلام دی ستا غلام به ستا نه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دی غلام دی حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي رښتیا لوایا بس دا غزړه کې د الله مینه ننوتې وه دا غزړه کې د الله محبت ننوتې وه وی بلکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼې مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حق زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په د واله ټکول شروع شو او داسې واله ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې بیږي امیه راغې او بویې ته ته وی مال یې راکه دی به زه سم کم تی نه شي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمارونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلیت هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې راواغېشتې او دی به یې ووس غلو به
او چا به تیږې راواغېستې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوا یې حلال کړې وي غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره وزغره ده اوسپنو د کړو کمیسي د جنگ کې خلک استعمالی چې په توره پې سر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچو نو زه به یې تڼاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زموږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه چې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابو جهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما وروڼو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ترې څڅېږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهېدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهېدلی کلو اناء یترشح چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ترې څڅېږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ترې څڅېږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقه شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وایي د دوی زړه کې ګند پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان چې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې د ګند پروت دی د خولې نه به دی ګند راوځي د نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به در راوځي او که په معده کې دی کوکا کولا یا پیپسي یا سیونه پروت دی او ګرمې دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دی د ګډ خوړلي او اګر دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دی خوړلي اګرمې دی وکړه د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته ده الله یې زموږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته څه وایي زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنی ابو جهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره ترې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد الله احد الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او ملګری او مثل نه لري نه یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې دا نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامان او دا ټولې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې ویې کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کې دې بې کسه سره ولې ظلم کې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کې دې غریب باندې زیاتې ولې کې د ده خو هېڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کې وی دا تا خراب کړی دی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا غوی خراب کړی دی ته سم کا وی بس ټیک د مال یې راکړه زه به یې سم کما وی بس ویله په ده څه کې دی خو دا کار روزګار هم نه دی بیګار هم نه دی دغه چغې وی احد تاسو خراب کوئ ویخله وی په څو خرڅی وی په څو ویل وی په څو خرڅی وی په 3 اوقیې باندې سرو زرو 40 درهمه یو اوقیې وی راکه پیسې وله ورکړلې او غلام یې ترې واغېشته نو او ته څه وی امیه ای وی که په یوه اوقیه دې اغېشته نو مې درکاو
ګران دی واغش پدری په یو مم درکو حضرت ابوبکر وی چې په سل د خرڅو قسم په خدای بیا مې مغش دا ما ته معلوم دی چې دا څوک دی شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د زړه ما ته معلوم دی زړه د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په سل اوقې د خرڅو ما غشته او چې څنګه یې واغشته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دردېدلی و غریب د هغه وجود خو داغ او پوله او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چاله دی غشتې ما ځان له دی غشتیم که الله له دی غشتیم که ځان له دی غشتیم نو ما ته کار خایه چې دله کوم ګړې را باندې سره چیلې را باندې سره دیاړي را باندې کې چې څه کې نو ما ته وایه چې دله وکم او که الله له دی غشتیم نو ابوبکر ما و خدای سره پرېږده ما پرېږده خپل خدای ته چې زه پوه شم او زما خدای پوه شي زه الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کړم وی نه بلال ما ځان لنه غشته ما الله لا غشته انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم آزاد نو چې راغی رسول الله مبارک ته حضرت بلال الوی ابو بکر ورته الوی وی بلال میں په بیا د امیه نه واغشته حضور پاک ورته سوی وی ابو بکر ما پکې ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما پکې شریک کا چې بلال ستای نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخې ستای او دا بل مخې زمای دا نیم لاس تا یو لاس تور ستای او دا بل زمای وینه د الله رسول خو ما آزاد کړی دی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی سردار او زمون سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دی و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کړی دی زمارونو مکہ مکرمہ کې خپل جون تیراو باس آزاد شو لګیا دی خپل مسلمانی او خپل الله او خپل رب یادی الله احد 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 او دا الله نوم اخلی خوشاله شو ازادی ملو شو بهر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړه دیم لار مدینه منوره مدینه منوره کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک رور ولی جوړ کړه او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کېده د مانځره پاره چې دې مونځ د یو اواز پکار دی چې مسجد نبوي کله جوړ شو دینه مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ وشو نو حضور پاک ماسخوتن صحابه راغونډ کړل یاره دې مانځله خلک راغواړو دې سره څه وکړو مشوره شروع وه یو کس وی صاحب ټلی به ټانګو د مانځه په وخت کې وی نه دا خبره مې خوښه نه ده تلی خو د عیسایانو نښه ده نو موږ په دین کې او بیا په مانځه کې د عیسایانو شعار له دخل نه ورکوو بل وی صاحب ښکر باندې به پوکې وو نو خلک به راغونډېږي وی نه دا خو یهودیان بوق ښکر کې پوکې وای نو موږ په دې خپل اهم عبادت کې د یهودیانو نښې نه رادننه کوو بل وی اور به بلو چې کله خلک لوګي وویني نو راغونډېږي به یاره وی اور له خود مجوسیان تعظیم ورکوي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نښه هم نه رادننه کوو نو فیصله په دې شوه چې حضور پاک مبارک وی بس اواز به کوو چې الصلاة جامعتون خدای مو بخه وخت د مانځه دی او مانځه له راځئ د اواز به کوو په دې فیصله وشوه چې کله حضور پاکم کور ته لاړ او صحابه هم لاړل نو صحابه خوبونه ولیدل نو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه مشهور صحابي دی نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړي سره ټلی ده او ټنګی یې داسې ورسره ده وی ما ورته وی چې دا ټلی خرڅی نه اتبیع هذا وی ما ته ما تفعل به ته پې څه کې وی ما چې موږ به پې خلک مانځه له راغواړو خوب دی ټنګو به وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیم ما وی وښایه نو دا بانګ یې راته وښوه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ښه شی ولې دی معنی څونه مزېداره ده الله ډېر لوی دی
د بانګ ډېره ښکلې معنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته بیا وای اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین بیا وای حي علی الصلاه حي علی الصلاه خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شئ مونځ راشه حي علی الفلاح حي علی الفلاح خدای مو بخښه نیکۍ طرف ته متوجه شئ او کامیابی ته متوجه شئ او کامیابی لراشه بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګ راته خو نو بیا هغه سړی ماته وی چې ودرېږه یو بل شی هم درته ښیم نو اقامت یې راته خو وی چې مخکې دا بانګ وایه چې خلک رابلي او چې خلک جومات ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کوه دا صحابي وی چې کله راویښ شومه نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خدا سے خوب ولید نو حضور پاک وی انها لرؤیا حق ان شاء الله کدا خدای خوښی دا رښتونی خوب دی نو خوب زمونږ طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل نی خو رسول الله مبارک تصدیق وکړه د پیغمبر تصدیق دلیل نی نو ګوره خوب چا لیدلی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدلی لیکن رسول قسمت باندې د چا لیکلی الله اکبر د حضرت بلال وی عبدالله ابن زید داسې وکړه چې بلال ته اواز کې وی راشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیت تا چې کم خوب لیدی هغه درته وایه فلیونادي به دی به بانګ وی چغه به پې دی وی فانه اندى صوتا منک د اواز ستانه اوچت دی او خشته ښکلی اواز دی نو چې کوم خوب هغې صحابي لیدلی او عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ په د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اواز یې خشته نو چې بانګ یې وی حضرت عمر چادر ځان پسې راښکو په منډه جومات ته را روان دی وی د الله رسول قسم دی دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا چې څنګه دوی څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګ یې په دو وی دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان ده تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که ده لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیده نو ځکه یې بانګ ووی که نه دي لیدلی نورو خلکو ولیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز وله خدای ورکړی و دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړی چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناست به او ده به بانګ وی نو رسول الله مبارک به ورته مسکي مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلی زما وروڼو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ و چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز و مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وی ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وی ډېر خشته او ښکلې مزېدار اواز بیا وسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي مرګري کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا نو آیا وسره مرګري کا نو لومبې بانګ به دوه بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې
په سفر کې د مازدیګر وخت ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسې ده نو بانګې وې نو حضور پاک دې ابرد لږ صبر کوه چې موسم یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دې پاسې نو بیا ودی ابرد نو بیا پاسې دې ابرد صبر وکا لږ انتظار وکا چې یخوال راشي صحابه حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی چې د وړو غونډو سورې مونږ ولیدل نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زمارونو کله به څه چل کوه الله اکبر چې بانګ به وي حضور پاک به کور کې او جمع به تیاره شوه نو دې به ورغې او د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېده او څه به وي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار لا आवाज ورکي چې هغه څومره په منځ مین او د پیغمبر مبارک هغه لا आवाज ورکي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وخه خوړه اډو کې پلاس کې واه واه او حضرت بلال ورغه او نیمه غوخه خوړې نیم پاتې او आवाज یې ورکا الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول من درازا نو حضور پاک غاډو کې خود او مسکی شو ماله تربت یمینه سشوی دی بلال لاس دی په خورو کا کړشا ډوډۍ نه دی وستو خوراک نه دی وستو مسکی شو خوشطبی وکړه دی وته نو وی چې بلال صبر کوا مو چغه مکوا وازونه دخلا ډوډۍ خورم صبر کوا دروزم کنه نه ماله یو ذوی ماله یو روایت کې راځي تربت جبینه اور دې تندې دې په خورو ککړشا څه شي وی دي تا ډوډۍ خورو تعالی आवाज ورک ضرب رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دي او د شپې دی اخیری وخت کې اوځه کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو وسار مانځله به مسوک پاسای نو مؤذن خو بلال دی وی انا دا انا لفظ د خدای نه خو وی انا وی د الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مود شو حضور پاک مود شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پېشمنی تا سبا ته لګ وخت پاتې شو نو د اوخ کی جاوا واغې ته ډډاو والا او سبا ته قتل چې سبا راوخیږي نو حضور پاک په پاسوم بانګ بوې ما نو دی به د سونو کې من بو کو ناګانستر یې ورل ودش دی مود شو حضور پاک مودره او صحابه مودري نور راو خاطر زړه به د حضور پاک بیدارو پسترګي خودي دي نور خو پسترګو کاری پړغو نه کاری جس نور راو خاطر رسول الله مبارک انور تو دون شو فورا بلال تو یا بلال اینما قلتا بلال تا چې وې زبر پاسوما څه شو هغه خبره ده نور راو خاطر مندرانه لال قضا شو حضرت بلال وته زوی وی دا الله رسول کوم ذات چې تعالی خوب راوسته او مال امراوز کوم خدای چې تو دکړې نو سې مو دکړه ما دې کې د الله حکمت بعد کار قصدن الله کوي څو چې خلکو ته دا چلو کوي که څوک او د پاتې شو نو خپکیږه ما خدان له خپل اسباب برابرې ځان ته پټیم غړې ودراوا یا ځان ته دا څه شي دی موبایل کې دا ټنګ ټنګي ودراوا خدای بچو ته وای چې ما پاسوا په انسان دې کټولو د پاتې شو او نور خطونه پس را پاسې دي نو مخرا من نام عن الصلاه ونسيها فليصليها اذا ذكرها او استيقظ چې کله وتر امون را یاد شو د شوو او یاد یېرو چې کله وتر یاد شي او کله را بیدار شو نو وخت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وخت مکروه کې منس کول منع دي په نور روایتو کې شته نو دا یو حدیث د بل د پاره استثناء راځي نو چې وخت مکروه دي ختم شي نو خیر دی خپل منځ دیو کا دا الله صحابه ته امت یو طریقه خودلا نو پاسې ده نو رسول الله مبارک فرمایل وی دلته شیطان دی خپه د علاقه کې زه چیزو را دی زینا نو بل دې تلاړل نو الته کې بیا د سنو کړل او حضور پاک منځو کو صحابه ور سره منځو کو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه اور سره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی وسره د کجوري تورم وسره نشته
او شلیدلو جامو کې یو پرتوک په ځای به یو صادر لنګ کړی او باقي بس نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبیث دا هغه واقع برته چې بل ده بل وقوم ان شاء الله العزیز اچې په مکه کې به په دنه خرې کولې نو هغه امیه ولیده نو بارې چغه کړې ودرېده لا نجوت ان نجا امیه خلقا گوری کدا امیه آغا دی او کنن بچ شو کنا بس مرما لمی چوی نن خدای گیر کردی دی خو کدی نن بچ شو کنا دو خو پا من اخری کردی دی ظالم بس مرم پختانوی کنا لبا میوچو بس مر بشم نو چاوتوی کم دی وی آغا دی نو صحابه اور پسیش نو چه صحابه اور پسیشو دا امیه را لان دی کن نو د سره زوی او زوی او سره په اوخ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي کنه نو بیا زوی نه پیژني صحابه ور پسیری نو دا چلو کو چې خپل او چته کلو زوی ته علامه کلو لاندې وګرځاو مطلب دا چې ما اوخ لک سپک شي چې او تختی منډه تیزه کی او بل دا صحابه به پزوی شي نو د به بچ شمه صحابه زوی واغه ولا مردار کو د پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق اگر تبی عبدالرحمن بچ میں کا وی دا اوخ نا ٹوپ کا دا اوخ نا ٹوپ کنا عبدالرحمن ابن عوف پیزان ورواچ صحابہ وی میدان جنگ کی تامن نشی ورکول پاسے گاتے دخو بلال سر ظلم نہ کری تایر دی کہ بلال باندے بدن اخرے کولے اس کو خدای دا من گتو لرا استے دے اس کافر دے فریدوی چہتا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وینا ما امن وینا امن جنگ میدان کے نشے ورکولے پاسے گتے آتے نا پاسے دے ما امن ورک دی حضور پاک لبو زمان اغیوی دا بلال اغا چغی دا منسترگو کے لکی پرتی دی بلال نا چه دکمی بینے بیولی دی من پریدو بلال سره چې د کم ظلمونه کړی دي دا دړنه وای دړکه دا غینه مونږ پریدو بس یو صحابي دی لګ درونو دا امیه هغه تور راواغشتو په دا خېټه کې ولا لاندې نه واله او مردارې جنگ بدر کې شریک ته احد کې شریک ته پټولو جهادونو کې زمارونو شریک ته او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زمارونو جدا کېږي نه بهر ہے حالات ریر دی خو یو مختصر دتا ویم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تلو او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وی بلالا وی داسې یو عمل لا تو خای کنه چې ته په ډېر پر امید وی ځکه چې زه په جنت کې روان یم ستا د پیزار کشار مې مخکې اورېده وی دا الله رسول زما خدا سے عمل نشتا او یو کار کوما چې زه کله مودس وکم نو 2 رکعات نفل کوم تحیت الوضو وته حضور پاک وی دا وجن زمارونو کول چې کله مودس وکې او مکروه وقت نی 2 رکعات نفل کوي او کدا سے وختو چې جمع تیار او خیر دی بیا پرې خو دیش یا دا سے وختو چې تا سنت پکې د ماسپخین کې وخت لګ دی نو خیر دی هغه د ماسپخین سنت هم دا غي په ځای بیا ودرېږي حکم قد سروا او دست او یاد غسل او 2 رکعات نفل کوا دا ډیر دوی د برکت شیره خدای پاک بدل جنت درکې جنت حضور پاک وی خپل ځان نمخ کې مستاد پیزار کشار اورید نو طالبان وی چې دا پیغمبر نمخ کې ویل شو الکه وی خادم مخ کې منډي وای دروازه کولاوي او ځان برابرای یا وشوا دویم یو ځل وته حضور پاک خاندل وی بلالا وی ما په جنت کې ستا خزلی دي خوش طبيب وسره کوله وی جنت کې یو ولا وړه خشته یو جنې او حورا او هغه بعد هغه ولینا او په مخو با چولې نو چې وبې واچولې نو هغه وببل کده ملغلر ته لاندې پرې وته دي نو ما د جبريل نه تاسو کدا سوکتا په خپل ته تاسو کا نو الته کې خدا رشتہ دی دنیا کې دا خزو سره خبره اخو د جنت حالات دي نو ایماته تاسو کته سو کې او دا محل ډیر قیمتي دی دا د چا دی وې دستا یو امتی ما او دا هغه په انتظار شپې اړو مراړو او دا محل دا غره زما سوق امتی دی ستا صحابي دی زما سوق صحابي دی وې بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لوی خبره او یو ځل یو صحابي راغی حضور پاک ته وې زما لور پیغله د الله رسول چاله ورکا وې بلال چرته تللی هغه واپس لاړ
دی خو مسافر دی غریب سی نشتا نو بیا راغی وی زما لور پیغله ده د خدای رسوله چاله ورکه وی بلال چته تللی او په دریم ځل بیا غږ ونه که بیا لاړ بیا راغی وی د الله رسوله لور مې پیغله ده او چاله ورکه ورته وی ګوره بلال چېرته تللی بلال له ولې نه ورکې وی قسم دی چې بلال جنتی دی نو جنتی له لور ولې نه ورکې نو ورپه نکاح کړه ورته نو یو ځل حضور پاک لاړه نو اواز یې وکړه نو دا کور کې بیبي و بلال نو بیبي والا آواز ورکړه د الله رسوله څوک یې وی زه پلان کې یم د الله رسول پلان کې یم وی بلال څه شو وی خو بار وته دې پته نه لګي نو حضور پاک هغه ښځې ته وی داسې معلومیږي لکه چې غوسه جوړ تللی دی او تم لکه چې غوسه هم غوسه دی او تم لکه چې غوسه دې ښځې غږ ونه کړ نو ښځه ورته بیا وی یاره وی بس یو خبره باندې غوسه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټولې خبرې دي رښتیا کوي خو چې څه خبره نو تا یادوي نه زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وایې هغه منم خو چې څه خبره نو ماله به زر مخه وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک به در څه وی بلال چې څه وی رښتیا وی دی دروغ نه وی دا رښتونی دی دروغ نه دا ټیک شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب ازروم ز خاک مکہ ابو جہل انچ بالعجب است سلمان د حبشه سلمان د فارس بلال د حبشه او صہیب د روم او د مکې د خاورې نه ابو جهل پیدا دی او وګورو دی وګورو په لکونو په کروڑونو په کربونو ابو جهل مالداران یو ځای کې چې ایمان نشته قسم په خدای بلال او بلال دی الله خی چې رنگ او نسل نه تقوا غربت نه تقوا ایمان د پیغمبر او د الله مینا دانه چې دا غلام دی او سپلی نشته او پیزاری نشته نه ایمان دی پکې ایمان د پیغمبر مینا ده پکې او د الله مینا ده پکې الله یې زمونږ د مارونو دا نصیب وګرځولی خیر واقعات یې اوږده دي نو ډېر واقعات یې درته نه ویم په یو درته بله ویم چې مکه کله فتح شوه او مکه کې دننه څومره بوتان و دی ټول رامات کړل او بیت الله صفا کو او غیر چاپیره په مطاف کې بوتان او هغه ټول ډکرې ډکرې وې غورځو نو اوس لومبې په مکه کې بانګ ویل کېږي دې نه مخکې مکه کې بانګ نه دی ویلی شوی دا لومبې دی نو پیغمبر مبارک ډېر د انصاف وکړ قسم په خدای ډېر انصاف وکړ دې ته نه دي کتلی چې دا د لوی خاندان دی دا د رکوټي دی او دا غلام دی زما دې په خدای قسمې د خپل غلام د بچي د حضرت اسامه سپېمې یې پاکې کړې دي بمره عاجزي کڼې به تره چا پاکې کړې د غلام بچی په دې پنسه ناست دی اسامه د غلام زوی دی او پوزه یې بېدلې وه کڼې او عایشه ورته الله رسوله دې خوا که چې دې پاکه کړم وی نه عایشې دا به زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فاني احبه زما خوښ دی غلامانو سره څه کوي او غلامان به ازادول دا خو د مخکې نه رواج را روان او پیغمبر مبارک وی ازادوی شابه آزاد کې دا د خدای بندگان دي آزاد کې چا چې غلام آزاد کو دا غان دامونه آزاد کستان دامونه به خدای د اور نه آزاد قسم کې آزادوي زهار یو قسم شی دی هغې کې آزادوي قتل خطا وغیره مطلب یې دا چې دا داسې خو رسم ختمولی نه شو ځکه د هر چا غلامانو جنجال جوړېده نو دی لارې ورته اختیار مینا کوي وایي چې څه خورې غلام له ورکه چې څه اغوندې نو غلام له ورکه په غلامانو یې کم رحم او کم انصاف په ماشومانو یې کم کړی دی او زنانو سره متعلق یې څه رحم ویلی دی مړه سم ښکلی د انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت د عاجزۍ نمونه قسم په خدای ډېر څه به م ته پرېښي دي
نو بلال ته आवाज کینو دی راوسته وی بلال لومبه بانګ بتوي په مکه کې ماشاءالله او کم دی به نو د بیت الله سر ته خېجوي بانګ په وای نو بلال نه چا بیا تاسو کو استاد هند ته تیرېدله یره وی ما وی چې نه دا لومبه بانګ دا بچته حضرت ابوبکر باندې وای یا کې دي چې حضور پاک په خپل وای یا چې تبل صحابي وای لیکن انصاف تو ګوره په بلال وای اړې مات نشي او د بیت الله سر ته خې جوړم به بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شهادت بلال ویل لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شنو بس حضرت ابوبکر لراغه وتکیناست وی ابوبکر ما ته اجازت راکا ز جهاد لازم ما د رسول الله مبارک نورې دلی دي چې د کافر سره جهاد نه بهترین عمل بل نشتا مال اجازت راکا ابو بکر وی بلال لړمه ولې چوي یو خملو چې رسول الله مبارک لاړ نو چې ته بانګ وینو ما بعد رسول الله مبارک غمینه بیا ماتي هغه وخت برا یادېږي یو خملو چې د خپل محبوب باندې او خپل دوست سره لاړ نو ته مې بیا لړ چې دیو ته سوي وی ابو بکر خدای له دې غشتم کزان له دې غشتم نو بس بیا وتانه نه خوځم در سره به ما او که خدای له دې غشتم ما پرېدا اذا الله د دین د پاره د کافرو سره جهاد نو بعض علما خو اجازه ولا ورکه جزا راجح قولم دغه نو شام تلا او بعض وی چې نه منه کې چې نه بده نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر لاړ حضرت عمر ته ویا وی عمر ما ته اجازت راکا جهاد لازم وی ما د حضور پاک نوریدلی دی اذا الله پلار کې د کافرو مقابله کې جنگیدل دینه بهتر عمل نشتا وی عمر یو قوم پر رسول الله پتلو ملا ما تشوا بل خو د ابوبکر په مرګ مملا ما تشوا نو تمرا نزي چې ته بانګ وې او ما د حضور پاک زمانہ را یادېږي ابو بکر تیم وی رضی اللہ عنہ تا عمر تم وی ابو بکر عمرہ قسم دې ک بانګ خوان را کوي مال بانګ خوان نه را کوي ځکه به بانګ به وی نو په یو سترګه به قبله ته کتل په بل سترګه به د رسول الله مبارک هغه خشتا او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل مال بانګ خوان نه را کوي بهر کیف اجازت ته واغشت او شام تلا دمشق تلا او بیا یو عجیب ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم اورا نو حضرت عمر وی بلال دی علاقه کې دی رهواله او یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهواله نو بیت المقدس ته او درو وی شابه هغه سي بانګو چې رسول الله مبارک ته به بانګوي نو بیت المقدس کې لومبه بانګ دوی او چې الته بانګوي نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وینن ډیره موده پس مونږ ته د رسول الله مبارک د زمانه یاد تازه شو او بس ته کنه بلالا بس مدینه ترازه وینا مدینه تنه مدینه ډیره خواګه ده د مدینه خور ډیره خوشبویا ده مدینه کې مې محبوب پروت ته ډیره خواګه ده خو ما تخپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وې داغه مخ کې انشته نو مال مدینه کې بانګ خوان نه راکې او به بانګ به مې پرې نه ده منت وتو کرا نغی نو خوب یولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کی ولید نو حضور پاک وتوی بلالا دمر بے وفائی بس دے داستا وفا د ما سره دمر بے وفائی چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلی دې پرې خاو ده نو مدینه ترا یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او خذ خبر شو ماشومان خبر شو چې نن بیا د حضور پاک یاد تازه کیږي نن بیا هغه اذان ویل کیږي چې کوم رسول الله مبارک اورید او د بلال د مبارک شوندو نه با د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وزي نورالل ویشاب بانګ به وی دل نیم راغله ما خپل محبوب ګیله کړي د په خوب کې مانے گیلہ کڑی دا نو دا خپل محبوب ملاقات لراغلی بانگ لنیم راغلی ماما وجنے نو حضرت حسن و حسین والا راوزدن حضرت حسن و حسین ناغیر آلل نو دی خپونا ورطراتوشو کاکا جی مونگ دا بخپل بانگ باوے
موږ ته به بانګ وی او تاریخ لیکي چې زنانه او سوال جوابونه راولېږل موږ ته به د حضور پاک دور یاد دی او د پیغمبر زمانه به موږ ته یاد دی الله اکبر نو درېده نو بانګې شروع او داسې بانګې وي چې مدینه کې یو اختر شو اختر یو جشن شو او چې چا الله اکبر اورېد نو زنانه کوټو ته وکتل او ماشومان را منډې وې او د خوشحالۍ د سترګو نه اوښکې روانې یو عجیبه انداز دی او دی وایي په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او يشهد ان محمد رسول الله نو محمد نوم نه مخکې لاندې را پرېوت لکه د کب وتړقېده یو تاریخ خو لیکلي چې ساه ورکړه وفات شو خو بل تاریخ لیکي چې نه بېهوشه شو راجح همدا ده بانګې پوره نه کړی شو نو واپس لاړ شام ته وایي بس دا معنی نه کېږي او چې به بانګ وي نو حضور پاک به دومره شوق کې راغی چې کله به ما ته آواز وکړه بخ 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 یا بلال واه 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 هغه آواز به ما له څوک راکړي ما چې به بانګ وي نو زه به ودرېدم نو ما به دروازه کې آواز وکړه الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله الله رسول منذرم منذرم زه به دغه آواز چاته کوم صحابو کې د حضور پاک مینه وه جذبه وه الله یې دغه مینه جذبه په موږ کې پیدا خیر بیا واپس لاړ راجح قول دا دی چې شام ته واپس او شام کې بیا په 20 هجره کې دی وفات شوی دی سو کوئی چې باب صغیر ورته وایي په دمشق کې هلته دفن دی یو تاریخ وایي چې نه په اردن کې دفن دی عمان کې او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه ده ورته جاړي حزن ای غمونو د رنګ نه تور دي خو مینه ډېره ده محبت ډېر دی نو دی ورته څه وایي ښځې ته وحزناه مه وایه دا مه وایه چې اوهو غماه وفرحا دا وایه ولې غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا ما ته دا مه وایه غم وقت ولا خوشحالي ده خپلو دوستانو سره ملاقات کیږي هلته دوستانو ملاقات لازم او چا لازم محمد مصطفی له او د هغه ملګرو له روان یم په دې خوشحاله زما وروڼو اسلام موږ ته دا یو نښه پرېښې ده که غلام هم دی خو سردار دی چې ایمان پکې وي او د الله او د رسول مینه پکې وي که بې کسه دی او که بې څوکه دی او شلیدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چې ایمان پکې دی نو د سر تاج دی د سرو زرو دی الله ته ډېر خوښ دی او که ډېر مالدار دی او بېدینه دی منافق دی په زړه کې د خدای او رسول مینه نشته د جهنم خشاک دی الله دې مړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي نو مشهور صحابي دی مؤذن د حضور پاک او په دې محرم کې وفات شو ما مناسب وګڼله چې د هغه متعلق یو څو خبرې درته وکړم الله پاک دې زموږ په زړونو کې صحابه مینه پیدا کړي او الله پاک دې زموږ ژوند او مرګ د صحابه په نقش قدم نصیب وګرځولې کې او باغ یو ډېر بهترین عمل دی ورونو چې د بل وخت بیا باغ متعلق خبره درته وکړم دعا وکړئ بعضې ملګري دي بیماران دي چې الله وله شفا ورکړي زما یو ډېر قریبې دوست حاجي طلا محمد صاحب اب خپل هم بیمار دی والده صاحب یې داخله ده په شفا اسپتال کې دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي مور لوی نعمت دی او حاجي طلا محمد صاحب دی والدې ما سره ډېره مینه ده ما ډېر یادوي زما بیانونه مه اوري
دعا وکړه چې الله روغ صحت نصیب کړي، الله شفا نصیب کړي او الله روغ صحت نصیب کړي او د دوی د سر د سوري خدای پاک نه ختمي دله د ټولو رونو لا بچو لا ورونو لا الله د اتفاق جوړ ورکړي، برکت نه ورکړي، الله د مصیبتونو فتنو نه پامن کې وساتي. بعضې نور دوستان دي ماته ټلیفونونه کړي او دعاګانې غواړي. دعا ورته وکړئ د چټ کې ډېرو کسانو دعاګانې غوښتې دي. دعا وکړئ چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. او زمونږ په دې اسیزو کندي کې د جان لالا زوی د قاسم جان غریب بیمار دی او بیمار دی او سخت بیمار دی. دعا ورته وکړئ ګوره روغ صحت د الله په لاس کې دی چې الله ولا شفا ورکړي، الله تعالی شفا ورکړي، روغ صحت ولا ورکړي. چې څومره بیماران دي الله شفا ورکړي. خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، څوک تنگ دست دي فراخ روزي نصیب کړي. یا الله زمون په زړونو کې خپل مینه او د خپل حبیب مینه واقع کړي. الله د هر قسمه دنیا او د آخرت د فتنو او آفتونو بلیاتو نه پامن کې وساتي. او زما یو شاګرد دی د بلوچستان پیدا محمد صاحب نومې دی، دوه زامن دي دواړه جټکي بیماران دي. دعا ورته وکړئ زه اوس هم هغه زه به نن جمعې مانځله زما اراده زما زه کوټې ته تللی وم نو لږ ناوخته هم شو په دې 12 بجې فلایټ و کوټې ته نو مانځله نه شم رسېدی خو هغه فلایټ کینسل شو. نو بیا یو زما دوست دی ډېر نیک انسان دی میر حمزه صاحب خدای پاک دې خوشحاله کړي. نو د هغه په واسطه باندې بیا دا یو د پېښور فلایټ و پکې یو سیټ خدای پیدا کړو، الله دې منزله راورسولو. ناغه فدا احمد اجي صاحب مولوی صاحب دامن دي جټکی بیماران دي دعا وکړه چې الله شفا ورکړي. او زما دوست امیر حمزه صاحب هغه ته دعا وکړه ته پریشانې دي ورته چې هغه وته الله په خوشالو بدلې کړي. او موږ سره چې څوک مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي. خدای زموږ د جومات ته د لرې ځای نه خلک راځي، الله ټول په یو یو قدم اجرونه ورکړي. څوک ابو سعید باچا رورو یې مړ دی، هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. او چې نور هم څوک مردگان وفات دی الله دې ټول وبخي، الله دې مغفرتونه نصیب کړي، الله ته زموږ د خیر او د عافیت او د برکت زندګۍ نصیب کړي. خدای د پریشانو آفتونو موږ ټول په امن کې وساتي. زموږ د دې جومات کې څوک خدمت کوي، جومات کې څوک کار کوي، جومات کې چا پیسې ورکړي دي ورکوي، او جومات له موږ سره چا هم تعاون کړی دی، الله تعالی د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي. او دا کم خلق یې د میلمنو د ګاډو خدمت کوي، هغې له دې الله خیر او عافیت او برکت ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم